معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه ادې مولا واده وکړه که نیویژ نم دی ادې مولا واده وکړه که نیویژ نم دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه که وادې رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړنګي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي مو خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درو له مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې پخوي او راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به
देखो वګورئ जेल تل کې مې تقریر وکړ او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملائکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دانه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاء الله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډي والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ماں دل ماں کو نوے وعدے کڑے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول माता मार्शल अदालत हुई थी अभी माला जो के चाहो करो तुम्हारा हूं जो के चाहो कैद हो या जुर्माना हो जो आपकी जी में आए सलोर जर रुपए जुर्म कम और पमेजबान दे सलोर जर रुपए वागस्ते और ब्यारानात कड़ाई हुई थी तो ये खबर पोएगी چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا در تطرقه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمېدلې قوم